مودی د ترهګرو کور ته ورننوځي، غني باید څه وکړي؟ د پاکستان بېوسي څه ده او څه باید ورسره وشي؟ د هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې ځینې کسان په شعوري او یا هم په غیر شعوري ډول د پاکستان د قوت تبلیغ کوي. دوی وایي چې ISI داسې قوي ده، هغسې غښتلی ده، د افغانستان د خلکو هر څه د ISI په نامه کوي. خو د دې کسانو څخه خلک دا پوښتنه نه کوي چې دا غښتلی ISI د هند په وړاندې ولې داسې بېوسه دی؟ د هند په وړاندې ولې همدا پاکستان او پوځ یې څه نشي کولی؟ د پاکستان بېوسۍ همدا پاکستان د هند په وړاندې بیا دومره بېوسه ده چې ټول کار یې تر خبرو پاتې او محدود دی. مطلق اکثریت پاکستانی چارواکي تل د هند په وړاندې د ډیر نرم غبرګون څخه کار اخلي. په پاکستان کې موجود سکانو او هندوانو ته امتیاز مني تر څو یې د خپل پروپاګند لپاره وکاروي. خو همدا بېوسه پاکستان بیا د افغانستان په هکله ډیر ګستاخ دی. دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې پاکستان په رښتیا غښتلی دی او که موږ څه ټیک نه یو او په خپلو کې ستونزې لرو؟ د یو لنډ او زغلند نظر او تحلیل څخه دا جوته کیږي چې پاکستان غښتلی نه دی، په چنده چلیږي او په پورونو کې غرق دی. کله د چین په دروازه کې ولاړ وي، کله د امریکا دروازه ټکوي او کله د سعودي په دربار کې د عجز او ټیټ سر ولاړ وي. په دې معنا چې پاکستان غښتلی نه دی، بلکې په موږ ځینې نقصانونه دي چې پاکستان ورڅخه ګټه اخلي. مودي په کور ورننوځي. د پاکستان په وړاندې د هند عمل د مثال په معنا دی. هند د پاکستان په وړاندې غوڅ عمل او تګلاره لري. تیره ورځ د دې هیواد صدراعظم بیا په غیر مستقیم ډول پاکستان وګواښه او د پاکستان له لوري تر دې شیبې هیڅ ډول غبرګون ونه ښودل شو. د هند صدراعظم نریندرا مودي په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې هند اوس په داسې پوزیشن کې دی چې دا وس لري چې د تروریستانو په کورونو ورننوځي او هغوی هلته له منځه یوسي. مودي په غیر مستقیم ډول پاکستان ته اشاره وکړه او د هند د قدرت او قوت یادونه یې وکړه. مودي پاکستان د نوم یادولو پرته وګواښه چې دوی تیار دي ان په پاکستان کې دننه تروریستان له منځه یوسي. اشرف غني څه کوي؟ د مودي تګلاره د پاکستان غوندې یو شریر ګاونډي په هکله واضح او د ستایلو ده. اوس فکر هغه ولسمشر ته پکار ده چې خلکو یې لسیزې د همدې شرپسنده ګاونډي څخه د آرام ورځ ونه ده لیدلې. د داسې هیواد ولسمشر ته څه پکار دي چې خلک یې د داسې یو دښمن او تورزړي ګاونډي سره مخ وي؟ د سوچ خبره ده چې د داسې هیواد ولسمشر باید د هند څخه هم د داسې یو ګاونډي په وړاندې سخته لار وټاکي. د پاکستان په وړاندې نړیوالو ته شکایت هم نور بې ګټې دی. یا لږ تر لږه دا ویلی شو چې د پاکستان په وړاندې نړیوالو ته شکایت هم هغه څه موږ ته په لاس نه راکوي چې موږ یې غواړو. د نړۍ هر هیواد لومړی خپلې ګټې لري او بیا نورې. د پاکستان په وړاندې نړیوالو ته د شکایت په ځای د دې وخت را رسېدلی دی چې د شته امکاناتو په واسطه د دې هیواد په وړاندې عملي ګامونه اوچت شي، دښمن یې دوست وګڼل شي، د دښمن ملاتړ یې وشي او په کور کې همداسې یو ویر ګډ شي لکه د افغانانو په کور یې چې ګډ کړی دی. قدرمنو کتونکو، خپل نظریات مو را سره د دغه موضوع مربوط په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.